ښه راغلاست درنو لیدونکو. د نړیوال جام سیالیو غوروي پړاو پای ته ورسېده او افغان لوبډله کابل ته رارسېدلې ده. د همدغه لوبډلې سوکت وپچوونکی افریقر البته وحید زدران راسره دی او له ده به واورو چې څومره خوشحاله دی چې نړیوال جام ته لاره پیدا کړې ده او د خپلې کارکردګۍ په اړه به هم راته ووایي. ستړي مشئ، ښه راغلاست. ستاسو هم ستړي مشئ. بسم الله الرحمن الرحیم. که ووایو ګټل چې هر شي کې وي خوند کوي، نو بیا د نړیوال جام ته کوالیفای چې یو ټاف ټایم و زموږ لپاره او پریپریشن الحمدلله ښه شوی و. کوچې زموږ سره ډېر کار کړی و. نو دا هغه وجه وه چې موږ هم سیریز ښه وکړو. په سیریز کې کومې لوبې چې موږ نه غلطې وشوې هغه موږ د نړیوال جام کوالیفای لپاره آماده کړو چې باید شی وکړو. او کومې لوبې چې موږ په نړیوال جام کوالیفای کې وکړې او الحمدلله موږ ټولې وګټلې، خو اخري لوبه د باران له امله لغوه شوه او موږ د نیت رن ریټ په اساس نړیوال جام ته کوالیفای شو. په دې سفر کې ستاسو لپاره کومه لوبه په زړه پورې وه چې تاسو وګټله او تاسو پکې خپله کارکردګي وکړه؟ والا ټولې لوبې په زړه پورې وې. هر پلیر ته به چې چانس ورکول کېده ټولو پرفارمنس وکړه. زما لپاره جالبه لوبه چې وه د دوبۍ خلاف لوبه وه، ځکه موږ ټارګیټ ورکړی و او دلته باران کېده. نو موږ 20 اورونه تقریبا 48 منټو کې وکړو چې یعنې دا به ورلډ ریکارډ هم حساب شي. نو هغه زما لپاره ډېره جالبه لوبه وه. 6 اوره مې وکړه، 10 رن مې ورکړه او 2 مې آوټ کړه په هغې کې. نو اورونه موږ ډېر زر کول ځکه باران له امله. نو ډېر ټاپ ټایم و، هر بال سره او هر فیلډینګ بیټینګ، نو د هر بال سره مو ډېر زړه خوړی، یعنې که ووایو نو ټاپ ټایم او الحمدلله کامیاب شو پکې. په دغه لوبډله کې په شمول د ستاسو فکر کوئ چې کوم لوبغاړی اوس مهال د ملي لوبډلې لپاره وړ ګرځېدلی شي د خپل پرفارمنس په لحاظ؟ خبره خو دا شی ده چې ټول الحمدلله ښه پلیران چې ته افغانستان نه پریزنټ کوي، نو دا ټول ښه دي. خو موږ اوس پر انډر 19 پروسس کې یو د نړیوال جامه پورې. هغې نه وروسته که چا ښه پرفارمنس کوو مخکې به راځي او که چا نه کوو هغوی سره به کار کېږي، نور به لا ښه کېږي. بیا هم د خپلې کارکردګۍ نه څومره خوشحاله یې؟ الحمدلله ما اکنامیکل بالینګ کوو، څه چې د ټیم اړتیا وه دلته د دې لوبې ګټل، د هرې لوبې ګټل ډېر مهم و. اکانمۍ سره مې بال کوو او ټاپ آرډر به مې 1-2 ورته وټول. سټارټ مې ټیم ته ښه ورکوو او هر څه د افغانستان او ټیم لپاره و چې زه پکې بریالی یم شو. ډېره مننه. خیر.